واه تازه او ډیر په زړه پورې خبره افغانستان د استرالیا سره مخامخ کیږي دا چې د استرالیا او د افغانستان ترمنځ لوبه کله او چرته تر سره کیږي بشپړ معلومات را سره په همدغه ویډیو کې وګورئ ګرانو لیدونکو السلام علیکم د استرالیا د کرکټ بورډ اجرایي مشر کیوین رابرټ ویلي چې استرالیا به د روان کال د نومبر میاشت په وروستیو کې د افغان لوبډلې کوربتوب وکړي هغه دا خبره د نړیوال جام د ځنډېدلو او یا هم نه ځنډېدلو په تړاو غونډې ته کړې ده رابرټ ویلي چې استرالیا به د 2020 کال د نړیوال جام کوربتوب په خپل وخت کوي او د نومبر میاشت په وروستیو کې به افغانستان سره یو ټیسټ کرکټ لوبه ولري او بیا استرالیا له هندوستان سره لوب لړۍ لري د افغانستان او استرالیا کرکټ لوبډلو ترمنځ د یوازینۍ ټیسټ لوبې لپاره د نومبر میاشت وروستۍ ورځې ټاکل شوې دي د استرالیا د کرکټ بورډ اجرایي مشر د نومبر د میاشتې دقیقې ورځې نه دي په ډاګه کړي چې دا ټیسټ کرکټ لوبه پکې ترسره کیږي افغان کرکټ لوبډله له استرالیا کرکټ لوبډلې سره په یو ورځنۍ لوبه کې 3 ځلې مخ شوې ده چې 3 واړه ځلې افغان لوبډلې په ستر توپیر ماتې خوړلې دي په 2014 کې عربي متحده عربي اماراتو کې افغان لوبډله په یو تمریناتي لوبه کې له استرالیا سره مخ شو چې افغان لوبډله پکې ماته شو په 2015 نړیوال 500 کرکټ جام کې افغان لوبډله په یو رسمي نړیواله لوبه کې د استرالیا پر وړاندې ولوبېده چې استرالیا پکې د ډیوډ وارنر د 108 منډو په مرسته 419 منډې کړې وې افغانستان په ځواب کې په 10.3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 102 منډې وکړې او استرالیا ورته په 215 منډو ماته ورکړه د 2019 500 کرکټ جام کې یو ځل بیا دواړه لوبډلې مخ شوې چې افغانستان په 13.2 اورونو کې 200 منډې وکړې او ټول لوبغاړي اوټ شول استرالیا د هدف په 4.5 اورونو کې د 3 لوبغاړي په سوځېدو سره پوره کړ او افغان لوبډلې ته په 2 وکټ او 91 توپونو ماته ورکړه اوس لومړی ځل چې افغان لوبډله په یوازینۍ ټیسټ کرکټ لوبه کې له استرالیا سره مخ کیږي لدې وړاندې افغان لوبډلې په ټیسټ لوبو کې له هندوستان او ویسټ انډیز یو ماته خوړلې وه او له آیرلینډ بنګلادیش او عربي متحده اماراتو بیا افغان لوبډلې لوبې ګټلې دي نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ چې افغان لوبډله به استرالیا مات کړي او کنه لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ